خودکشي بېشکه مرګ د امیدونو منارې نړوي. ځینې مرګونه لوی لوی منصوبې خاورې کړي. هیڅوک په خوښه هم د مرګ راتلو ته غاړه نه ږدي، خو مرګ په هر یو ژوند راتلونکی د اخلاصۍ ترې نشته. ډېر داسې هم شته چې خپل مرګ له دعاګانې غواړي، خو بې نیټې د چا په ژوند مرګونه کله راځي. د ځینې مرګ راتلل ښه نه وي، خو چې وخت پوره شي که 20 کارونه پرې ورانېږي هم په بیرته نه ځي. د ننګیالي ناڅاپي مرګ هم سم ناتار جوړ کړو. ډېر زړونه ودردېدل، ډېرې سترګې وژړېدې. داسې ناڅاپه چې لاش د ننګیالي ولیدو، د هغه مور د دیوالونو سره سر وهلو. د دغه کور د دردېدلي ژوند بلها قصې دي. د دغه کور خلکو قدم په قدم زهر ګوټل. ننګیال د مور د ړندې سترګې دا یو اوښکه وه، خو غزاله هم د ځوانۍ په موسم کونډه شوله. چې په وینو سور پر هر خاوند ته کتل. د دې د چغو سره پورته ملایکو ژړل. د ننګیالي ښځې جړا کې داسې ویل، که ما ته پته و چې ته په اکسیډنټ کې مرې نو قسم دی ما به نن د کوره بهر پرېښی نه وي. غزاله سمه لیونۍ ورغړېده خاورو کې. کله به پورته شوه په کټ به د خاوند پرېوته. داسې خبرې یې جړا کې وکړلې چې هغې د ځان سره بې درده زړونه هم جړول. غزاله کلي کې د داسې کورنۍ جینۍ وه چې د خانې نوم یې په ټوله علاقه خور و. او د ننګیال د ستړي ژوند حالات داسې وو. هغه په کلي کې کمزوری او غریب سړی و. د دوی کورونه د یو بل سره نږدې وو. د کلي یو سکول کې یو ځای دواړو سبق ویلو. د سکول وختونه یو ځای و د یو بل سره. د ماشومتوب شرارتونه هم په دواړو کې وو. دا حقیقت دی چې په سکول کې ننګیالی تکړه و، منلی شوی و، په کلاس کې منیټر و. هغه کله ناکله به یې داسې شرارت وکړلو، په غزاله به یې اواز وکړو چې راشه دی خوا، ما ته تیر شوی سبق ووایه درځي او که نه. هغه هوښیاره و، سبق به ورله ښه ورتلو، خو هغې له قصده به غلط شروع کړو ورته. دا به یې خیال و چې سبق ورته غلط ووایم نو دی به خامخا بیا ما لره سزا راکوي. چې ننګیالي به غزالې له ورکوله سزا، دی به د دې ادا نه بلها خوند اخیستو. چې غزالې به ننګیالي ته سبق سم ونه وي نو ننګیالي به غزالې ته ویل لاس ونیسه. ننګیال به لښته ښه په زور د سر نه واړوله او په مزه شان به یې لاس له د دې ور وړله. بیا واړو به وخاندل که نورو ماشومانو خاندل نو ننګیالی به پرې راسور شو، تاسو ولې خاندئ؟ د سکول نه پس به غزاله اکثر د دوی کره وه. ورته به مور که د ننګیال وویل کور ته نه ځې، دی به ویل ورته چاچي زما خو دا کور دی. د ننګیالي مور چې د دوی دواړو تړون ته کتل، دی به هم وی چې غزاله زما د کور رڼا شي، خو چې په خپلې غریبۍ به یې نظر واچو. د دې د پلار د خانې زور به ورله خوله بنده کړه. د ننګیالي مور یو پیرد و غزالې دي کره، ډېره په نزړه د خپل زوی رشتې له تللې وه، خو د غزالې متکبرو کبرجنو رونو له خپله کوره په سرو سترګو راشړلې وه. ده چې غزاله په دې خبره باندې ښه پوهه شوه چې زما رونه د ننګیال رشتې ته غاړه نه ږدي، هغې ښه کلکه اراده د خودکشۍ وکړله او د کور نه پټې یې د زهرو ګولۍ وخوړلې. چې مور پرې پوهه شوه سمدست یې هسپتال ته یوړه. د ډاکټرانو په محنت الله د مرګه بچ کړه. غزالې مور ته ښه صفا خبره وکړه چې د ننګیال نه بغیر ژوند دنیا کې نه تېروم. مور یې د خپلې لور په خوښه باندې سر ورکوو. ټولو زامنو ته خلاف په کور کې ودرېدله. رونو یې وی ورته دا ټیک د ننګیالي له ورکړه، خو موږ به کور ته د هغه نه ځو، لایق مو نه دی. د غزالې سره د مور د ملګرتیا په وجه الله د دواړو ارمان سر کړلو، واده یې وشو. د ننګیالي کور کې غربت و، پکې هیڅ هم نه و. د غزالې د مور په مرسته به یې ژوند ښکلی و. هغې به رنګ پیرزونې په دې کور کولې. هغې به وی لورې په ژوند به د بې برخې نه کړم، خو د واده نه پس چې لږه موده تېره شوله د غزالې د مور په دې دنیا کې ژوند ختم شو. په غزالې باندې د خپلې مور د مرګ نه وروستو د خدای د لورې نه ژوندون د ازمیښتونو ډک شو.
د مور د مرګ نه پس د دې د ظالمانو ورونو د خوانه داسې یو بې رحمه پیغام دې ته راغی ته چې بچاله راتلې هغه سترګې پټې شولې که ځان دې روغ خوښ وي چې دلته بیا راپېښه نه شي. د خپل واده د خوشحالۍ نه یې خوند وانغستو د غزالې زندګي ټوله اوښکې شوله. ننګیال به دې لره قدم په قدم ډاډ ورکوو او د مور به هم د لور نه کمه نه ګڼله. د محبت د معجزې کمال ته فکر یوړم په غوړو او زیړو لویې شوې غزالې ته ګورم د ننګیالي کره په ورځو اوږې وي خو د ده د خاورو په چونګړه باندې فخر کوي. وخت تېرېدو سره دا ټول غمونه ورو کم شو خو بیا یو بل غم ور په غاړو شو بچینو. 11 کاله علاجونه او دمونه وشو په 12 کال خدای امید د غزالې پیدا کړو. کلونه وشو د لخکر غمونو نه پس د ننګیالي د کور په ور خوشحالۍ خپه کېښوده. دغه امید کې چې 9 میاشت د بره شوله ورځې د شمار شوې خوشحالیانې نورې هم سیوا شوې. د ننګیالي مور به ویل یوه رڼا به راځي او دې رڼا کې به زموږ د کور تقدیر بدلیږي خو چې 9 میاشت په نیمه باندې ودرېدله نو ننګیالي هم د دنیا نه سترګې پټې کړلې. افسوس د خپل بچي په ارمان ګور ته لاړو. دا خوشحالي به د غریب په نصیبه کې نه وه. کله به خود کې شوله کله به بې خوده شوله. ډېر دردونه غزالې جړا کې وورول. په سرتور سر باندې هغې د پاک الله په در کې د خپل مرګي د پاره ډېرې چغې ووهلې خو ما د دې نظم په سر کې دا خبره وکړه چې وخت پوره نه وي په سوال مرګونه چرته راځي. د وخت پایه چورلې په یو ځای باندې نه ودرېږي. دغه د سرخ قیامت په شانتې ورځ هم تېره شوله. د غزالې د ښه کېدلو ورځې هم پوره شوې خو د 1 روپۍ درک ورسره کور کې نه و. ځوانان دې ډېر شي چې زلمي په کوم یو کور کې نه وي د هغه کور وړې بیمارۍ مرګ ته رسي. یو ماښامې و غزاله په خپل ځان پوهه شوله چې نن د کور ته د ننګیال د سترګو نښه راځي. د ګاونډیانو نه یې قرض پیسې وغوښتلې. هغوی پرې زړه اوسېزه 2000 روپۍ یې ورکړې. خوا کې نو سرکاري هسپتال ډېر لرې و. یوې ډاکټرې له ذاتي شان هسپتال ته لاړه. هلته یې زوی وشو بیخي د ننګیالي په شانو. دا هم خوشحاله شو او هم یې ورته ډېر وژړل. هغه ډاکټرې له 2000 روپۍ ورکړې او ورسره یې دا خبره ورته هم وکړه چې دا یتیم دی او زه کونډه یم هېڅ وس نه لرم. زه چې راتلم نو دا مې چم کې قرض واغستلې. هغه ډاکټرې ترې 4000 روپۍ غوښتلې. دې سره نه وې نو ماشوم یې ترې نه پاتې کړلو. دا یې رخصت کړه. ورته یې وویل دلته ځای تنګ دی کور ته ځان ورسوه دلته مریضان راځي. غزالې بیا د زړه له درده چغې ووهلې. د خپلو وروڼو د خانۍ ذکر یې هم وکړلو. داسې خاني په لمبو وسوځه په بله واوړه چې زه مې خپل یتیم بچی را خلاصولی نه شم. خدای زه دومره ګناهګاره یم ما بد څه کړي. زه د خپل پلار په مال کې دومره برخه هم نه لرم. د دې په چغو ګاونډیان واړه راوچلېدل. د دې سره یې په شریکه بلها اوښکې توی کړې. یو ګاونډي د خپل کوره پیسې واخیستلې. هغه ډاکټر پسې لاړو. ورته دا یې ووې ته دا خپلې پیسې واخله ډېر زیاتې دې وکړو. هغه ماشوم راکړه د مور ورپسې ساه خیژي. دغه دوران کې تیرې شوې 3-4 غنټې وې. دې ګاونډي چې په ماشوم پسې پیسې وړلې هغه ډاکټره داسې بوخته مریضانو کې وه چې دا خبره یې د ذهن نه بیخي وتې وه چې ګنې ما د چا تور سرې نه ماشوم پرېښی. هغه چې لاړه د ماشوم پر اغېستلو پسې او په ماشوم یې نظر پرېوتو نو مړ و. هغه د یو ژوندي ماشوم په ځای ورله لاش ورکړلو. امتحانونه و یو بل قیامت پر خدای نازل کړو. سا پکې نه وه مړ بچی غزالې له یوړو. د خپل خاوند اخري نښه ترېنه هم لاړه خو غزالې دغه وروستۍ صدمه برداشت نه کړله. د ډېرو جړاګانو او سلګونو وروستو چې شپه پخه شوه غزاله د کټ نه پاڅېدله. د دوی د کور د چنې شاته اړهټي کوهی و. په منډه لاړه د هغې په غاړه ودرېدله. ویل یې خدای نور غمونه راکې نه ځایږي. دا دنیاګۍ نوره د ژوند د تېرولو نه ده. دا خپله سپوره بې نمکه او ترخه زندګي ستا په نامه باندې دې شاړ جوور کوهي ته سپارم. په دغه وخت کې د خواښې سترګې وغړېدې چې پام یې وکړو غزالې کټ کې ونه لیده.
دا په هیبت انګړ ته ووته چې ویې کتل د کوڅې ور یې هم بند نه و، نیمکه خوب پروت و. بهر یې منډه کړه چې دی ورله څو ځان رسوو، نو غزالې د کوهي تل ته ورسپارلی و ځان.